د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د نړۍ سره د افغانستان ښې اړیکې. په دې ویډیو کې به د حکومتونو مثبت او منفي مسایل وڅېړو. هیله ده چې تر پایه راسره ملګري شئ. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دغه هیواد خپله بهرنۍ تګلاره د مثبتو تعامل او له ګاونډیو او نړۍ سره د ښو اړیکو پر بنسټ جوړه کړې. امارات اسلامی در سیاست خارجی خود بیشتر بر محور روابط منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی و تمرکز دارد. در سطح منطقه امارات اسلامی توانسته روابط خود را با کشورهای همسایه و برخی قدرت‌های شرقی مانند چین و روسیه گسترش دهد. چې د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا په نوي حکومت کې د ثبات د ټینګښت او په سیمه ییزه او نړیواله کچه د باور ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې شوي دي. په دې موده کې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړې دي. حکومت سرپرست افغانستان از زمان تسلط بر کشور در سال 2021 تلاش کرده که روابط دیپلماتیک خود را با کشورهای مختلف برقرار کند. برخی کشورها مانند ایران، چین، روسیه، پاکستان، ترکیه، قطر، هند و برخی کشورهای آسیای مرکزی با امارات اسلامی افغانستان تعاملات دیپلماتیک دارند و نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را در کابل و ولایات حفظ کرده است. د سرپرست حکومت د بهرنۍ تګلارې یو مهم ټکی پر اقتصادي، ترانزیټي او امنیتي همکاریو ټینګار دی چې سوداګري زیاته کړې ده. په دې مدت کې له دغو هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې ډېر تړونونه لاسلیک شوي چې د کابل نوی تعاملي سیاست شي چې په دې برخه کې به له نړۍ سره د افغانستان پر سیاسي پرمختګونو خبرې وکړو. اما او چیزی که از ظاهر قضایا برمیآید است که اگر خواسته باشیم در مجموع عملکرد حکومت سرپرست یا امارت اسلامی افغانستان در این مدت کوتاهی که آمدند و تشکیل حکومت و تشکیل نظام دادند مورد سنجش و ارزیابی قرار بدن مفید و مؤثر بوده در این مدت کوتاه. اما با وجود ازی باز هم همونطور که بنده حقیر بیشتر خدمت شما متذکر شدم ظرفیت ها و پتانسیل های وجود داره که ما اگر بتونیم به شکل درست و صحیح از این ظرفیت ها و پتانسیل ها استفاده بکنیم، استفاده صحیح و درست بکنیم، نتیجه بهتر و مطلوب تری خواهیم گرفت. د جمهوریت له دورې وروسته افغانستان د نړۍ له هیوادونو سره زیاتې اړیکې درلودې. د قطر، ترکیې، سعودي عربستان او متحده اماراتو، چین، روسیې په څیر هیوادونو له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو او اقتصادي همکاریو په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. بله، تعاملات سیاسی به طور نسبی در جریان است. حکومت سرپرست تلاش کرده که از طریق دیدارهای دیپلماتیک، کنفرانس‌های بین‌المللی و مذاکرات دوجانبه روابط خود را گسترش دهد که اثرات مثبت آن بسیار مشهود است در عرصه روابط اقتصادی و تجاری. همچنان بهبود روابط با کشورهای همسایه باعث افزایش صادرات و واردات شده است، به ویژه تجارت با ایران، چین، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان رونق گرفته است. همچنان امارات اسلامی افغانستان موفق شده برخی پروژه های زیربنایی مانند توسعه بندر چابهار، خط آهن ترکمنستان افغانستان، پروژه های انرژی با کشورهای منطقه به پیش ببرد. با وجود عدم رسمیت شناسی برخی کشورها روابط خود را با امارات اسلامی حفظ کرده که این امر تا حدی انزوای دیپلماتیک افغانستان را کاهش داده است. د طالبانو حکومت په اسلامي ارزښتونو او د هیواد پر خپلواکۍ په ټینګار سره توانېدلی چې د اقتصاد د ښه والي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړۍ ملاتړ جلب کړي. که څه هم تر اوسه یو شمېر هیوادونو د افغانستان نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو سرپرست حکومت د شفافو سیاستونو په مرسته د نړیوالو اړیکو د ښه کېدو هڅې ترسره کړي دي. امارات اسلامی در تعاملات سیاسی خود به دنبال تثبیت جایگاه در سطح منطقه و جهان است، اما
همچنان با چالش‌ها روبرو است. اثرات مثبت تعاملات سیاسی در بهبود تجارت، کاهش انزوای سیاسی و جذب کمک‌های بشردوستانه دیده می‌شود، اما موانع مانند عدم برسمیت شناسی و تحریم‌های اقتصادی هنوز حل نشده. په نړیوالو غونډو او ډیپلوماټیکو خبرو اترو کې د افغان استازو حضور د هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون ښودنه کوي. په تیرو وختونو کې د افغانستان بهرني سیاست ډېرې ستونزې درلودې. پر لویدیځو او غربي هیوادونو ډېر انحصار، په مهمو پریکړو کې د خپلواکي نشتوالی او له ګاونډیانو سره کمزورې اړیکې د دې لامل سوی و چې دغه هیواد په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې مهم رول ونه لوبوي. ما در جمهوریت می‌بینیم که بیشتر سیاست‌هایی که در اونجا اعمال میشد و تطبیق میشد با کشورهای جهان یک جانبه بود، مغرضانه بود و منافع ملی در نظر گرفته نمیشد. اما زمان روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان یا حکومت سرپرست، بسیاری از نکاتی که میتونه بسیار مؤثر باشه، تاثیرگذار، چی در سیاست خارجی و چی در سیاست داخلی افغانستان مد نظر قرار داده شده. دغه راز په ډیپلوماټیکو مسایلو کې لوړ فساد او د همغږۍ نشتوالی په نړۍ کې د افغانستان حیثیت کمزوره کړی و. د هغه وخت ډیری سوداګریز او امنیتي تړونونه د پردیو هیوادونو په ګټه وه او د ځینو جنګ سالارانو او فاسدو مشرانو شخصي ګټې یې پوره کولې، نه د افغان ولس په ګټه. خو د طالبانو د حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې مثبت بدلون راغلی دی. دغه هیواد توانېدلی چې په خپلواکو سیاستونو سره له ګاونډي هیوادونو او نړۍ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. امارت اسلامی بیشتر بر تعاملات منطقه‌ای تمرکز دارد و تلاش می‌کند از طریق مذاکرات و توافقات اقتصادی و تجاری جایگاه خود را در سطح جهانی تقویت کند. سره له دې چې د دولت د رسمیت پیژندنې په لاره کې لا هم ننګه ونیسته، خو که دا ښه بهیر همداسې دوام وکړي، انشاءالله افغانستان ډېره روښانه راتلونکې لري. مننه چې تر پایه را سره ملګري وئ.